منگو تاسو کی چکم نقصانات دی او پاغا نقصاناتو کی او عظیم نقصان چی عام او خاص مشرانم پکی اخته شوی دی او ځوانانم پکی اخته دی او نارینه لا پریک دی چې خزی پکی د ټولو نه زیاتې اخته دی چې هغه په کورونو کې د ډمانو جنکو کیسټ اوریدل د ډولکو आवाज په غوږ راتلل د فحاشۍ او د بیکاره د پردو جنکو د شونډو د سترګو صفاتونه کېدل او د اوریدل په هر کوڅه کوڅه او په هر کور کې الا ماشاءالله کله بعضی پاکانو کورونه تی پاک وي نشم ویلې نور په هر کور کې دا مرض سراسر خور شي او دومره عادي غني چړو دا ورته ګنام نخکاری نن بیان د دې متعلق چې د ډولکو او د باجو د شپېلیو او د ډمانو جنکیو د ګډولو د مجالسو او د هغې د بېهوده له لعب د مجالسو نه کیسټ ډکې شوي د هغې د اورېدو هغه ګناه نظارت او تنظیر چې د سید الکونین محمد عربی صلی الله علیه وسلم په زبان باندې امت ته کم بلیغ بیانات شوي دي د هغې د چند احادیثو ترجمې په ضمن کې دغه موضوع به انشاءالله بیانېږي د بدبخت خلکو د جهنميانو خلکو د جهنم د ډلو بیان رب ذوالجلال په دې شکل باندې کړی دی چې د هغې څو جماعتونه ښودلي دي یو خو هغه لوی جماعت چې مشرکان دي د خالق رب ذوالجلال سره په ذات او صفاتو کې مخلوق شریکي په هغه معنا چې کم خالق ته ثابته وي اخو مشرکان دی هغه سم د جهنم یو ګروه دی یو لوی ګروه خو هغه خلک چې د اسلام په جامه کې د جهنم د ډلې نه دي روزي نسی منځونه کوي کلمې د شهادت ویلې منت باللهګانې خیز او تکړي او بیا هم د جهنم د خلکو نه دي داغه متعلق رب ذوالجلال قرآن کریم کی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بعضی کسان هغه دي چې هغه لهو الحدیث باندې خرچي کوي په پیسو باندې اخلي او یا یشتری په معنا د یختار باندې غوړه کوي لهو الحدیث مجالس د دې لهو الحدیث ترجمه مصنف ابن ابي شيبه په اسناد خپل باندې او حاکم په مستدرک کې په صحیح سند سره او امام بهقي هم ذکر کړی دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې چې دا رب ذوالجلال د جهنم په جماعتونو کې یو ډله هغه خسته ده چې هغه د لهویات او مجالس غوړه کوي دا څوک دي او د لهو الحدیث ترجمه څه شی ده ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو جواب کہیں فقال الغناء والذی لا الہ غیرہ فاغذات میں دی قسم وی چی داغن سوا بل سوک دا عبادت لائق نشتا فاغلوی ذات میں دی قسم وی چی لہو الحدیث دا سندر والا دیں دا خدای پا ذات میں دی قسم وی چی لہو الحدیث دا سندر والا دیں اور چی رب ذوالجلال دا جہنم پا گروہنوں کے هغه خلق ذکر کړی دي چې کم خلق د له الحدیث محفل کې کینی نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په قسم تاکیدن پیش کړي چې زما د خالق په ذات قسم وی چې دا د سندرو مجلس دی او چې کم خلق د سندرو په مجلس کې ناس دی نو خالق رب جلال دغه یاد کړي چې دا جهنميان دي کوم ګناه چې انسان نو شي داغي ګناه علاج توبه ده تاسو څوک بنوي چې هغه به سندرو کې سټ اورېدل نه وي دا ضرور نه ده چې دا ډمه بستا د وړاندې غړيږي اگر روایت بمراشي چې فقط د سندري आवाज داغي سزا څه شي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه
پخپل مشہور کتاب دا حدیث و مسند احمد کے دا حارث ابن ابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سرام دا محبوب علیہ السلام مرفوع قول پیش کئیں ان اللہ عز وجل بعثنی رحمتا وہدى للعالمین. محبوب فرمائے رب ذوالجلال عز وجل ذات چکم نیز دنیا تا رحمت لے گلے مان دا تمام عالم دا پارے دا رحمت گرزول ایمان وہدى للعالمین و دا تمام عالم دا پارے دا سبب دا ہدایت جوڑ کرے ایمان. اور محبوب پا دے حدیث کی دیتا اشارہ کئیں چھ رب ذوالجلال زما پوگو باندے لوی زمارے نیخی دیں خو یو زماری دادا چھ وامرنی ام اوحق المزامیر والمعازف والخمور. ما تا زما رب ذوالجلال دا دے امر کرے دیں چھ چرتش پیلئی پا مخدر زنو ٹولے ماتوام چرتا چی باجی پا مخ درزینو آغا ماتوان چرتا چی شراب و دا شراب و بوتل پا مخ درزینو آغا ماتوان سر چرتا چی بوتان پا مخ درزینو والوسان اللتی تعبدو فی الجاہلیان آغا بوتان چی دا جاہلیت پا دور کی بخل کو داغی عبادت کو مات زما رب کریم امر کردے چی آغا ٹول بوتان مات کا. نو نبی علیہ السلام دے حدیث مبارک تا تاسو فکر سرو متوجی شئی چھ دا بوتانو دا ماتولونا دا شپیلی او دا باجی او دا شراب او دا بوتلو دا ماتولو امر مقدم ذکر کئی. ماتا زمان رب کریم امر کردی چھ تا مزامیر دا مزمار جمع دا شپیلی تاوی شپیلی ماتوا معازف باجو تویلش چرته چې باجی دی دا ماتوا او کله شپېلې او د باجو مجلسونه دینو دا مجلسونه ختموا او شراب ماتوا او محو کوا محو توی دا مجالس ختم کا او څلورم ځای کې به بوتان یادې ولوسان التي تعبد فی الجاهلی. بیا مبارک فرمائی واقسم ربی پخپل رب کریم باندے قسم خرمان واقسم ربی بعزته معلومہ سے غد ربی فاعل واقسم ربی بعزته زما رب کریمان پخپل لوی جلال و عزت و خدای باندے قسم کردیں لا يشرب عبدنا الخمر في الدنيا إلا سقيته من حميم جهنم معذبنا. محبوب فرمائے زما رب کریم دے قسم خوڑل چھ زما یو بندہ پا دنیا کے شراب نس کی مگر کہ شراب اسکلا نو خالق کوئی ما پلوئی عزت و جلال قسم خوڑلے چھ زبد جہنم اگر گرم اوبا پسکو مام گرم اوبا بوربان اسکم وغداسی وبدی چکل دی جہنمی تک انسان تور کولی شی رب ذوالجلال دی منگو تاسی تنو ساتی یمین پہ ہوئی فشوق آمین ہوئی. ترمذی شریف پر روایت محبوب علیہ السلام ہوئی چکل آغا لوخ دی شنڈو تنزدیکی نو آغا بدا دی انسانانو وینی او زوی وی توینت الخبال یو ڈنڈ دے پا جہنم کے چدرے ٹول جہنم دا جہنمیانو وینی او زوی چی دی داغی ڈنڈ تا جمع کی گی او داغی نبو ارتداور کولے کی گی خودم رب بدبویوی چی روایاتو کی رازی که دا آغی یو قطره تمام دنیا تر اخکارشی نو پا مقدز مک سرزمین باندے با پا یوسیز کی خوگوالے پاتنش او د دنیا دریابونه به ترخشي ټول نو چې کله دغه جام یا د الوخه کړي شاندا په دې شونډو کېږدي نو دومره بګرم وی چې رضا د عجبا
او د دن کلمی چې هر سوي دا به ورتی شي او پلند اړخ به تنه وغورځيږي خو د خالق شان دی واپس به همدا اندامونه بیرته جوړ کړي دارنګ مسند بازار دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما پر روایت سره مرفوع روایت ذکر کیا وای محبوب علیہ السلام فرمایل چې انه حرم المیتۃ والمیسر والکوبا ما تزما محبوب داسیو فرمایل چې یقینا ټول مردار حرام دي والمیسر جواریان حرام دي والکوبتو کوبه حرام ده کوبه ستویل کیږي یا نتبلون ډول کې هغه ډول چې دا یو طرف مغټ وي او دا بل طرف مغټ وي دا مینځ لګ نری وي دغه تتبل وي نو چې ما تا وایو چې موږ په شریعت عمل کوو چې یو مردار خردل ته پروت وي او دا کم چې د ډولکو په مجلس کې ناس دی او د ډولکو کې سټي اوري او دی وی زه د شریعت پابند یم نو نبی علیہ السلام وی چې یقینا مردارم حرام دی جوارم حرام ده خود دغه ډولم حرام دی نو زه وایم چې د شریعت پابند نه دی د خېټه پابند دی د خواهش پابند دی د نفس د خواهشات غلام دی د شریعت غلام نه دی کله د شریعت غلام وي چې دا مردار خرغ وخه نه خوري نو دی به د ډولکو په مجلس کې نه کېناس حرام خو یو شان حرام دی کنه خو پکور کې چې دا تنکي غوخه لګه بدبوې شي نو به یاړی ګوره بیا غسه کوي هغه واړی دا د دین نه چې دا حرام ده کله دا حرام او غمخور وینو دا ډولکیم حرامو په مدقه حدیث کې دام ویلې شوی هغه ډیر په خوان سره په کې ناس وی پاغي مجلس دا خرو غوخه بیا نه خوري دا حرام ده دا نه خورم نه دا د خېټه او د خواهش غلام دی هغه د نفس نه مني که مردار داغه نفس منل چې د ډولکو مجلس قبلې نو هغه به قبول کړي خو نفس او خواهش نه مني دارنګ ابن حبان رحمت الله علیه په خپل صحیح کتاب د حدیثو کې صحیح ابن حبان دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلا یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردة وخنازیرا دے حدیث تا پغور سرزیر شئی کما حضرات رنرست دا کیسٹ و ریکارڈ ناواز اوری ناری نئی کزنانی لگ پغور سر متوجہ شئی محبوب علیہ السلام پدے رشتین زبان بانے امت دا پارا بیان کے فرمائے یمسخ قومنا من امتی فی آخر الزمان قردتا و خنازیرا محبوب عربی ہوئی پاخر زمانہ کے با زمان پدی امت کی یو قومی شادوگان بتی نہ جوڑ شیں او یو بل قوم بوی خنزران بتی نہ جوڑ شیں طولوا استغفر اللہ موتا سره خډیر غم نشته کنه دا تاسو زر نه کوچی مولانا صاحب دا سوق دي چې شادو خنزر ته جوړيږي او صحابه کرام سره خډیر غم ډیر پاک خلکو خو چې دا سي د یری خبره به اوریدا و به ریدل چې دا کار په ممکن نشي متصل عرض کوي قالوا یا رسول الله علیکا یا رسول الله یا مسلمون هما اے دا اللہ رسول علیہ السلام داستا پا امت کی چیو قوم نہ بشادو خنزر جوڑی گیا دا با مسلمانان وی که کافران بوین غم سا پیداش چی داکار پا منکرانش محبوب عربی پرشتین زبان جواب ورکی نعما آو غیب مسلمانان وی ویشہدون اللہ الہ الا اللہ گویب کئی چی لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ د دې کلمې وینکې انسانان بوي ويصومون کلمه خلا پریک د روزي بم پسې نسیم روزنی انکې خلق بوي یو دم صحابه کرام سره غمزه تیږي کلمه په زبان دا منځنم کوي روزیم نسی
او بیام د محبوب عربی په امت کې رسي قوم برازي چاغن شادو خنزیر بجوړيږي. نو صحابه کرام عرض کئ فما بالهم یا رسول الله، اے د الله محبوب یا رسول الله علیک السلام، نو ولی گناہ صدا ستا امتی نشادو خنزیر جوڑیگی نو گناہ صدا. محبوب عربی پرشتینی زبان جواب ورکئی اتخذ المعازف والقیناتا، وجداد چه زما دغ امتیان اگر که کلمه بین ویلیوی روژه بین نیولیوی، لیکن اغیبا د باجو مجلسونو تزین. کم مجلس کی چی باجی غگیگی یا با خپلا باجی غگئی، یا با د باجو مجلس کی کینی، یا د باجو آواز بین پا غگونو رازی. والقینات یعنی المغنیات، او ڈمانی جنکی چی گڑیگی اغا مجلس کے بشرکت کیا، یا د ڈمانو جنکو آواز بین پا غگونو رازی. دغا خلقو نبشادو خنزیر جوڑیگی. والدفوفا، او یا د چمبو پا مجلس کے بازیری کئی یا بخپل چمبے غگیا. وشرب الاشربا، مختلف قسم د نشی مواد بسکین، شراب بسکین. پدغ شپه بدوی شراب سکلیوی او د ډمانو جنکو یو مجلس کې بشپرونه کړی وین، باجی بم غږېدلې وین، چمبې بم وال شوی وین، شراب بم ورکې بازو سکلی وین. فباتو علی شرابهم ولهوهما، پدغ لهویاتو مجلس کې بټول شپه تېره کې شراب اسکلو کے بشپتی رکیں. فاصبحوا وقد مسخوا، کله چې سبای شي ځان نه به خبرم نه چې ځان ته ګوري، نو چانه بشادو جوړوي او چانه به خنزیر جوړوي. مسخ شي وي. ټول وای استغفر الله. دا روایت د سید بن حبان دی، دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره